د کابل حکومت چارواکو د تیر په څیر یوځل بیا پر خپله جګړه ایزه پالیسي ټینګار کړی او د طالبانو هغه وړاندیز ته یې منفي ځواب ویلی چې ویلي یې وو که تر اختر پورې د ورکړل شوي لیست له مخې پاتې طالب زندانیان آزاد سي، تر اختر څملاسي وروسته د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او معلوماتو مرکز مشر لطیف محمود BBC ته ویلي که مذاکرات پیل یا له ځنډ سره مخ کیږي تر اختر وروسته به هم د افغانانو خپلمنځي خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو 600 بندیان خوشي نه کړي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر حنی پاتمر وړاندې ویلي وو چې د دې کسانو د ازادۍ په مخ کې خنډ بهرنیان جوړوي ځکه د هغوی د عساکرو د وژنې تور ورپورې دی، خو د حکومت د رسنیو مشر د دوی د جرمي دوسیو شتون بولي او زیاتوي چې موږ د ښه نیت لپاره د مخالفانو 4008 بندیان خوشي کړي، خو هغه کسان چې حق العبدي مسلې لري د هغه په اړوند د افغانستان حقوقي نظام پریکړه کوي. حکومت یې اساسي ګامونه پورته کړي او دې ته تیار یو چې خبرو ته لاړ شو. شنونکي وایي د حکومت لخوا د سولې د خبرو ردول په دې معنا دي چې واکمنه کړۍ غواړي له هرې ممکنې لارې په استفادې سره د خپل واک موده وغځوي او روانو پروسه په یوه او بله پلمه سبوتاژ کړۍ شای ځینې بهرنۍ کړۍ هم په دې برخه کې د پردې تر شا همکارې وي. د یادونې وړ ده چې ټاکل شوې وه د تیر کال د کب میاشتې پر 10 نیټه ټول 15,000 طالب بندیان آزاد شوي وای، خو د کابل حکومت او ځینو بهرنیو سفارتونو لخوا په دغه پروسه کې د پرله پسې خنډونو رامنځته کېدو له امله لا هم دا پروسه نه ده تکمیل شوې چې له امله یې په هیواد کې جګړه خونړۍ شوې او په ترڅ کې یې زرګونه ملکي افغانانو عسکرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زلمی خالد د خپلواک تلویزیون همکار